رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنا په باره کې دا نه دی ویلي چې ستاسې اعمال داسې سوځي لکه وچو بوټو چې اور واچوي. د غلا په باره کې نه دی ویلي، د شرابو په باره کې نه دی ویلي، د حسد په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حسد چې ته د مسلمانه سره کوې ستا دا ګناه وي داسې در ختمي، داسې در سوځي، داسې له منځه وړي دا ستا لمونځ، روژه، زکات، حج لکه وچو بوټو ته چې اور واچي. الله جل جلاله دې موږ له عظیمې ګناه خلاص کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ د مسلمانانو محبت په زړه کې راواچي. الله دې موږ په دا دین باندې پوه کړي چې دا زما دین د اسلام څه راته وایي، زه څه کوم او زما اسلام څه وایي. زه کوشش دا کوم لمونځ بې جوماته نه کوم، غیبت بیا قسم د کبرېږي، خیرات کوم، ډېر سخي سړی ډېر خیرات کوم، د مسلمان جاسوسي ولا کبرېږي. ولا چې په دې باندې یو سړی خبرېږي چې یاره د یو چا بده کیسه درته کېږي، قسم د ډوډۍ ورته پرېږدي، یو مهم کار ورته پرېوایي، ته هغه کار به بیا وکړم، یا ورپه په دې خبره ځان خبر. دا جاسوسي ده، دا حرامه ده، دا تجسس دی، د مسلمانانو عیبونه لټول، دا تباغض دی، دا تدابر دی، ټوله شان دا قسمونه دي. تاسې د علماو څخه پوښتنه وکړئ دا څه شي د الله رسول دا څه شي ښوولي دي. په یو حدیث کې 7 قسمه شیان ښوولي، دا کوم شیان دي؟ او موږ عامه معاشره خلک په دې باندې عادت هېڅ عیب یې نه بولي. 100 کسان به ناست یو بابل ته نه وایي چې وروره دا کم کار چې ته کوې، یا دا کمې خبرې چې موږ کوو، یا په کم مجلس باندې موږ شروع وي، دا حرام دی دا مجلس. په دې باندې زما او ستا ګناه وي، په دې باندې زما او ستا د ګناهو بار زیاتېږي او نیک اعمال مو ختمېږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله له دا ګناهو څخه وساتي.